سلامونه احترامات می قبول کړئ ګرانو دوستانو. نننۍ ویډیو خاص کر د زنانو د پاره دا نارینو د پاره هم دا هو کو تاسو د فیملی سره دا ویډیو نشه کته یا تاسو ماشومان سره تاسو هینډري استعمال کې او کو داسې نوی نو دا ویډیو سکپ کې ځکه چې دا ډیره نازک خبرې دي دا تاسو د دوی مرګري سره یا په محفل کې نشه اورئ. السلام علیکم ورحمت الله. امید دی چې خبره په خیر خیریت پې. نن درته یو ډیره نازک مسله ده او زما خپل په هم شرمېږي خو څه وکړو د جهالت تیرو ته رڼا ورکول دا د هغې کس کار دی چې چا سره رڼا وي. دا پرده بکارت مونږ چې ورته د جینۍ د فیغلتوب پرده هم وایي چې دا د دې دپاره ګوري خلک چې دا پرده وي نو دا به مطلب خوي او کو دا پرده نه وي نو دا د دې د غلط کار یا د دې د پاک دامنۍ هغه تور په غورځوي چې دا د دې د وجې دی. خو تاسو دا خبره ذهن کې یاد وساتئ چې څومره محققینو په دې لیکل کړي دي نو هغې دې کې ویلي دي چې بالکل فرد بکارت د زنانو د پاک دامنۍ چې کوم حساب دی هغه ورکولی شي او د هغې پاک دامنۍ ثابتولی شي. خو بعضې زنانه داسې وي چې هغې د وړوکوالي نه د فرد بکارت د سره وینه یا په بعضې زنانو فرد بکارت دومره نازک وي چې هغه په بچپن کې د کیل کوټ ټوپ وهل په ټال باندې زانګل داسې نور مشغولتاګانې یا داسې د بیمارو په وجه هغه هم پرد بکارت ختمېدی شي. نو په دې باندې یو جینۍ یا یو ښځې ته د پاک دامنۍ سرټیفیکیټ جاری کول او یا د هغې په پاک دامنۍ باندې شک کول دا انتهایی احمقانه او د پاگلتوب کار دی او د دې خبره ډیره زیاته ده ځکه چې په فون باندې اکثر داسې خبرې کیږي چې هغه مال ډیره غوسه هم راولي او شرم هم راولي چې زمونږ ځوانان لا اوسه پورې په دې خبرو کې چې آیا دا ښځه زما پاک دامنه ده او پاک دامنه نه ده. خو تاسو دا یو خبره یاد وساتئ چې د قرآن خبره هیڅ کله کمزوري هم نشي کېدی. دروغ خو زمونږ په ژبه هم نه راځي چې ووایو. په قرآن کې دی چې الخبیثات للخبیثین والطیبات للطیبین چې پاک دامن ښځې د پاک دامن سړو دپاره دي پاک دامن سړي د پاک دامنو ښځو دپاره دي او داسې چې کم نافاکه سړي دي د نافاکه ښځو دپاره دي نافاک ښځې د نافاک سړي دپاره دي. نو تاسو په خپله ځان پاک وساتئ انشاءالله چې په تاسو به پاک دامنې زنانه پیښیږي. خو د چا نه غلطۍ شوي په سچه توبه وکاږئ نو چې څنګه تاسو پاک دامن یې هغه شان به پاک دامنه زنانه تاسو ته میلاویږي. بس لنډه شرطیه خبره یې دغه ده. امید دی چې ویډیو به مو خوښه شوي. که ویډیو مو خوښه شوي لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ، موږ ته اجازت راکړئ. د لوی الله په امان.